بغلان ادبي بهیر مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د محمد وسیم مومند چاپ شوی واورینې شعري ټولګې د مخکتنې په موخه غونډه او مشاعره ترسره کړه. د مخکتنې برخوال وایي چې د کتابونو چاپ د ادب د غني کېدو او د نوي نسل د روزنې په برخه کې ګټور تمامېږي، خو غوښتنه یې دا ده چې نوي شاعران او لیکوالان د خپل شعرونه او لیکنې تر کره کتنې او د پوهانو تر تاییدولو وروسته چاپ کړي چې په راتلونکي کې له نیوکو سره مخ نه شي. کېدای شي ځینو ته د کتاب چاپېدل او د دغسې اشعارو لیکل دا ورته یو عادي موضوع ښکاره شي، خو راتلونکي نسلونو ته څه پرېږدئ که چېرته تاسو ورته کتاب نه لیکئ، که چېرته تاسو ورته قلم نه ورکوئ، که چېرته تاسو ورته یو پنځه خبرې نه کوئ، راتلونکي نسلونه به په څه ویاړ وکړي؟ او کله چې موږ او تاسو کتاب ونه لرو، لیکنې ونه لرو، نو په دې باوري اوسئ چې وروسته ورو ورو زموږ او ستاسو فرهنګ او ادب بیا په نشته حسابېږي. کتاب چاپولو باندې ډېر زیات باید غور وشي. اوس هم بعضې دوستان دي کتابونه چاپ کړي دي خو بیا ورباندې پښیمانه دي. هغه زما هیله هم د تنکي شاعرانو همدا ده چې ډېر په غور سره کتاب باید چاپ شي. د بغلان ادبي بهیر غړي وایي چې تر 10 زیاتې منظومې او منثورې ټولګې د دغه بهیر د غړو چاپ ته تیارې دي، خو د مالي امکاناتو د نشتون له امله چاپ شوي نه دي. د دوی غوښتنه له اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه دا ده چې د مالي امکاناتو په لاسته راوړلو سره د دغه ادبي بهیر د غړو لیکل شوي منظوم او منثور اثار چاپ کړي. دلته ډېر ناچاپ شوي اثار دي. موږ که چېرته کولی شي د اطلاعات فرهنګ ریاست د اړخ نه دا خبره که وزارت سره یا مشرتابه سره شریکه شي، تر اوسه کولی دغه پاتې کتابونه کوم چې دي تقریبا په اغلب ګمان باندې بدون شعري مجموعونه موږ 8 جلده الا 8 جلده همدومره تیار چاپ شوي کتابونه چاپ ته آماده کتابونه لرو چې ځینې یې حتی کره کتنې او شعرونه هم ودرېږي، فقط د دې مصارفو د ترتیب برابر شي تر څو دا چاپ شي او بغلان ادبي بهیر دا کاروان نور ګړندی وساتلی شي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بیا ټینګار لري چې فرهنګي او ادبي بنسټونه دي په پوره بې پلوۍ او غیر سیاسي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو غوښتنه یې دا ده چې لیکوالان او شاعران دي د ټولنې پر وړاندې خپل اصلي رسالت ترسره کړي او په ټولنه کې هر ډول رامنځته کېدونکي تیري، ظلمونه، بې عدالتیانې، ودې او ویاړونه دي په پوره بې پلوۍ سره خوندي او راتلونکي نسل ته د کتاب په بڼه خوندي پرېږدي څو هغوی یې هم ولولي. زه غیر سیاسي ټیک د غیر سیاسي جوړ شه، زه منم چې ته غیر سیاسي تر یو ګوند پورې مربوط نه یې، دا زه هم غواړم. شاعران تر یو ګوند پورې مربوط نه دي، دا زه منم، خو د حالاتو تصور، د حالات ظلم، وحشت، ناروا، کفر، بمبار، چاپې، بندیخانې، وهل، ټکول، دا هم باید هېر نه شي. شاعر د دې ولس دا د دې ولس ژبه ده، د دې ولس سترګې دي، د دې ولس نطاق دغه شاعر ده. بغلان د بهیر له تیرو 14 کلونو راهیسې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په غیر سیاسي او بې پرې توګه ادبي او فرهنګي فعالیتونه ترسره کوي چې د مسؤلینو پر وینا یې په دغه 14 کلنه موده کې لسګونه علمي، ادبي او هنري اثار چاپ او خپاره کړي دي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.